نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. د ایمان شعبه مخکینو درسونو کې ذکر شوی نننی درس کې د ایمان 22 یا 23 شعبه د هغه وضاحت کوو ان شاء الله. د ایمان دای وبله شعبه ده چې دا مشتمله ده په دوو اجزاو باندې. یو جز باغی کې دا ده چې اداء الخمس من الایمان، مجاهدین چې کوم غنیمت حاصل کی نو دی غنیمت کې 15 حصہ بیت المال لور کول د ایمان حصہ ده. اداء الخمس من الایمان. او دویمه شخص جزء د دې شعبې هغه ده چې تحریم الغلول، دوکا او خیانت او غدر په مال غنیمت او په نورو اموالو د مسلمانانو کې د دې حرامواله. الله رب العالمین ټول مؤمنانو ته وایي مؤمنانو پوه شئ چې کوم غنیمت تاسو حاصل کړی دی نو دا 15 حصے کوي. 4 حصے د مجاهدین واخلي او دا 15 حصہ به بیت المال کی او دغه حصہ د محمد رسول الله خرچه به کیږي دغه په زندګۍ دغه د خپلوانو به عمومي ایتمانانو له بددینه ورکول شي څه مسکینان بددینه خپل حصہ دي، مسافر خلق، حاجین، طالبان، عمومی مسافر دا 15 حصہ به د دې خلکو مینس کې تقسیمیږي. او دا زمورونو ډیره زیاته مهمه مسله ده. د دې وجنه الله رب العالمین وایي کتا سي رښتیا په الله ایمان راوړی او رښتیا قرآن کریم تاسو منئ نو تاسو به د بیت المال ته د غنیمت نه خمس ورکړئ. د څه منوي چې ما به می ته ځان می په وجره د ټول ازما شو کدا څه دی وکړه نو د دې عذاب به حدیثونو کې رسته ذکر کوم
چې صحابینا یو کمبلا یا معمولی شی داغه د مال غنیمت نه اخوا دی خوا کړو رسول الله علیه السلام وی جهنم ور کې په سلام به وی وسدت شهید کمزې کې وی ان کنتم آمنتم بالله تعالی منین غنیمت نه به خمس ور کوي وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان کې غنی معنی دی خو یو معنی ده کچیر ته قران منی د الله حکم منی نو دا پنځمه حصہ اے مجاهدینو د غنیمت نه بیت المال لور کوي او اخر د آیات کې وایي کتا سکو پاک دی او تورا د ساوي چې مانه به څوک واخلي او یا به پټ کما مال څه وخت نیولې چې چانه ملیدلې نو ځان پوي کا والله علی کل شیء قدیر الله سبحانه و تعالی په هر شی قادر دی راوبري نسی والله ول جهنم ته پراخ کایږي او دا دویمه حصہ چې هغه ته غلول ویل کیږي چې خیانت باندې کې د خیانت نه بسان بچکه قرآن کې الله د نبی رسول الله بارک وی چې هیڅ پیغمبر له خیانت جایز نه ده د بیت المال نغلا ولا جایز نه ده ما کان لنبی ان یغل او الله یو جامع قاعده ذکر کړی ده ومن یغلل یاتی بما غل به یوم القیامه چا چې د مسلمانانو د شریک مال پټ کوغلای وکړه نو قیامت کې به دا فدی باندې راته ګوچی امام المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله صحیح بخاری کے بعد ذکر کئی باب اداء الخمس من الایمان دا خمس پنځمه حصہ ور کول ادا د ایمان نه ده د ایمان یو حصہ ده عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ده دا روایت د اکثر محدثین راوړل ده نبی علیہ السلام لا یوزل وفد د عبد القیس راغله او دا وفد عبد القیس شو دا ډېر خسته وفد او ډېر با ادب او با سکون او با وقار روانو کله چې را ورسېدل نو نبی علیہ السلام نو پیجاندلی عالم الغیب خنو کنا نو رسول الله وی من القوم او من الوفد درابي شک دی چې لفظ د قومي ویلې او کده وفد ویلې دا قوم چې راغله یا دا وفد چې راغله دا جماعت دا څوک دی نو صحابه ته جواب کوي دا ربيعه قبيله ده د عبد القیس د قبيله یو شاخ ده نو نبی علیہ السلام ته وی مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامه ستړي مشه دا وفد او قوم دی الله په خیر راولي ملما چې دراغه د عزت دغه بکې ستړي مشي بوسکه د سیمانه کې چې بیګاری وونته کار وکي او دعای متوکلا الله سبحانه و تعالی خپل وطن پس خفه کوم او الله شرموم دا وفد عبد القیس شکین است محمد رسول الله ته واجب خبره وکړه او دا ډیره د خیر خبره وا وتوي ان لا نصل اليك الا في الاشهر الحرم منګه د اشهر الحرم نه ما سوا ستا خپل نشورات لله او وجد هذا وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر زمنګ استاد په مینس کې د مضر کافر دی مینس کې بس دا اشهر الحرم کې راځونو علما دا ذکر کوي چې یو شی ذهن کې هغه تم حاضر څخه اشاره کوي یو حدیث کې راغلی چې کله دا مړ قبر کې خو دې شي نو ملائکه ته وایي ما تقول في هذا الرجل نو به دلته خلکو باندې بزرګانو باندې ډېر ګډوډواله راغلي دي څو کوئی د الله د نبی تصویر وته وخی ما تقول في هذا الرجل څو کوئی د قبر نه یو سوره وکنسته شي نه ولی وی هاذا کی اشاره کی یا وشتا چې هغه مخصوص او مشهد بالبصری بالبصر ته اشاره کی او ما په ذهن تم کیږي دا حدیث دی وبیننا وبینک هذا الحي من کفار مضر دا مزرین خو مدینه کې نو او دوی وته وی هاذا الحي یا د مسلمه روایت ده رسول الله علیه السلام وی
زما امت با جهاد تروانی او يركبون ثبجها البحر او د دې دریب چې دا غټ دریب دی د دې په دې چپو باندې به ورسوريږي او داسې به خوشاله ملوکن علی الاسر لکه بادشاہان چې تختونو باندې ناس هاذا صوت اشاره کوي اکثر اهل بدعت کې غلط شوی ما تقول په هاذا الرجل به ډېر غلط ګناوونو کې ځان اخته کی څوک وایي ځنې ملائکه له تصویر وباسي او ځنې ارمړي تر سینې سي او کله وای چې د قبر نه ته سورې وشیدار قبر نه دا به مدینه منوره ټوله سورې دې ته بدغه د کم ځای نه کیږي دا مړی به کم ځای کې دی خخی وبیننا وبینک هذا الحي من کفار مضر تاسو خبره وراله منس کې فائدہ کې وا نو دی رسول الله ته وای فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا منګه ته یو سوچ دی نو او صفا خبره وکا کله چې خبره صفای مخاطب په ډیر خپويږي او دا چې یو چانه د یو حق مسلې ته پوښتنه کوي او هغه جمجمو کې او دا خپل واړی کله چې انده به خپشي او کله چې انده به خپشي اسی بوڅو کې وبوزي دا قسم خلق والله کده حق شي ویلې حق به هغه سره وای چې هغه القول الفصل صفا وینا کوي او دا وای چې دا سره الله را کړی او دا به الله ته عاجزي کوي او دا سره الله را کړی او د الله لپاره دې مرشي خیر دی چې خبره ورانه نه کما نو فمرنا بامر فصل د دې وجنه د داعی صفات ده چې ولا يخافون في الله لومه لائم د الله لپاره به ملامت ته د ملامتګرو نه یریږي دا صفات محمد رسول الله کې نو زکه ته وای فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا منګه ته د خسته دینو یو چې پاګه دې است خلکو ته ویو او هغه زمون قوم ته فائدہ وایي احادیث کې لفظ سرازي امرهم باربع د الله نبی ته ویل څلور کار وکي یو پکې دا چې بل ایمان بالله وحده یوازې الله باندې ایمان راوړی ځکه الله باندې ایمان راوړل دا مرکزی شی دی عمل ال قبليږي چې ایمان دغی او دیم ته دا ویلې بیا ورته ویلې وهل تدرون من ایمان بالله تاسو دې باندې پوهیږئ چې ایمان په الله باندې دا څه ته وایي نو هغه وی چې الله او رسول ته پته ده نو رسول الله علیه السلام ته وی شهادت الله اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکات وصيام رمضان یو دا چې توحید عقیده برابر شي د شهادت لا اله الا الله وی دا بنیاد ده او دویم دا توحید سنت د نبی مرګري شي رسالت هغه محمد رسول الله ده اول اقامت الصلاه منځ پابندي چې دا د دین ستن ده او ایتاء زکات ورکول دي صيام رمضان روزه رمضان نیول دي د خلکو ته حج ونه ویو ځکه یا دغه وخت کې فرض نو او یا په دای باندې فرض نو او درې مې ته دا ویلې دویم وان تعطوا من المغنم الخمس تاسو چې زوی ضرور به قوم د سجان کوي وسه نو تاسو به مجاهدین جوړیږئ رسول الله به صحابه د څه جوړول چې یو خبره بلری نه روانه ونه دلته نه به ابتدا کار کړیو نو چې هغه برال نو دوی ویل چې بس سمان وتو حسبنا الله الله کافی دی وتویل دا دین چې خامخاوي وي نو دې کې به ضرور تکلیف راځي انسان چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او د الله د دین دعوت کوي نو دا قاعده ده چې لم يدع للمرء الصديقه دا چا دوستانی نه پریدي او دا په فصلو کې دا انسان اتیا په سره خپل مرګ به مخکینی زبه په دې کار کې ملکېګما خزړه به د غروم را یو غټه تسلی ور کوي چې ځکه مړ شوم د الله لپاره ملکېګم الله غیرتی دې ازمایینو کې به برکت واچي الله سبحانه و تعالی بزما بدل واخلي رسول الله به د سنران مرګري جوړاوله د دې وجنه هغه وخت کې چې هغه خلق وو د رسول الله د مرګري ویل حدیبیه کې هغه یو تنوي زماري پر اب قسمی ما د روم او د فارس ټول بادشاہان لیدلې دي خو ما د سه بادشاہان لیدلې چې څوره منقاد مرګري ول الله ور کړی دي لکه محمد رسول الله چې ور کړی وو نو چې تاسو جهادونه وکړي نو تاسو غنیمتونه وګټئ نو وان تعطوا من المغنم الخمس د غنیمت نه پنځمه حصہ الله رسول الله ور کوي وګد روایت دی به وته ویلي حنتم او دوبه او نقیر او مزفت دغه به خوراک کاک نه کوي دا د شراب لوخي او شرابونه منی شوی دغه وخت کې
نو د سینه کې لوخو کې دا کېږي چې به سعادت نشي نسواري سړی چې نسواري پرې خو به نسوارو ډبه خلطت لري دغه کې د سینه چې به دې عادت نشي سرګټي پرې کې ډبه به جب کې ګرځي دا تر شونډي خارخ کوي به دې ګن کې اخته کیږي رسول الله تعالی چې ونهاهم عن الحنتم والدبا والنقير والمصفت بسلورو چې زونه کې وتا خوراکونه نه کوي او به وتویل احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم دا دنیات کې او چلاړه ته قوم ته به وي د الله نبی به کولم د قصې چاته چې دین وخو د وېسي خو خدا دې ته قوم ته به وي نن دا عمل موږ نه یې شوه دي بای چې موږ تاسو یو ځای کې یو خیر خبره واورو او د ذهن کې موږ وساتو او بلار شو کور کې بچی را جمع کو دوستان خپلوان او دوی چې راک نن مې د څه غاټي او د خیر خبره اورېدلې ده اگر رسول الله چې دعا کړې ده نو هغه دا چې نذر الله امرا سمع مقالتي فوعاها الله دې هغه بنده تر تازه کی چې زما خبره واوري او ځان سه یاد کی او باغی عمل وکي او به بل توخی نو رسول الله عليه السلام وي واخبروا بهن من وراءكم نور خلق تدابه وي زمانونو دی غنیمتونو کې او دی خمس کې غلول او خیانت کوله دا ډېر لوی ګناه ده حدیث د خمس باره کې دا ډېر شعر راغلي دي لیکن انسان چې د اداب الخمس نه خرابوي نو هغه بیماری چې دا ایته مرض د غلول وي امام راغب لیکلی دي چې غل یغل د خپل معنی ده الخيانه في مال الفيء چې مال د غنیمت کې سړی خیانت وکي او خیانت ته موي ما کان لنبي ان يغل پیغمبر به خیانت نه کوي ابن اسیر النهایه کې لیکلی چې غلول څه ته وایي وای دا یو څه لفظ دی چې الخيانه في كل شيء هر شي کې خیانت کول د تشاران غلول ویل کېږي او غلول شریعت کې څه ته وایي الخيانه في بيت المال والزکات والغنیمه بیت المال کی خیانت کول زکات کی خیانت کول دارنګ مسلمانانو مالونو کی خیانت کول دته ویل کیږي دغه د غلول وتوي د سنه چې مجاهد وي چې مال پیره او بس مولا په پیره ځان لږ کې ګټه مندلې ده او رانه بخلاشي او چې خلک ته خبريږي زم مؤمنه مزما بچین څخه خاورې نه خرینا دته خیانت ویل کیږي دا ډېره غټه ګناه ده دو خبر ان شاء الله سی اجمالی غونډه ذکر کومه یو دا چې دا غلول او خیانت د څو قسمه ده او دویمه خبره دا چې دا غلول څونه ګناه ده او دریمه خبره دا چې د دې غلول ضررونه څه شي دي دا خیانت کول د خلکو په مالونو او بیت المال او غنیمتونو کې او د مسلمانانو په مالونو کې دا څونه لوی ګناه ده یو حدیث ابو هريره رضی الله عنه کې روایت کې راځي او دا ابو هريره رضی الله عنه دا روایت عام محدثین ذکر کوي امام بخاری راوړی مسلم نسائی ترمذی مسند احمد ټولو کې دا روایت ده وای رسول الله یوزل قام فینا خطیبا مونږ ته خطبه ویلې وذکر الغلول دا خیانت مسله دا خلک دی یو بل څه خیانتونه کوي خاص کر د غنیمتونو او دوی کوي ابو هريره وای فعصمه وعصم امره وای چې دا ډېره غټه ګناه ده او به ویل ايها الناس يا خلق تاسو خبركم الا لا يلفين احدكم يوم القيامه على رقبته بعير له رغا اے خلق ورته سینه چې قیامت کې به میزمو په څټ باندې مخصور شوی او ما ته غکوي چې اغیس نظام مدد وک محمد رسول الله نبی رسول الله وایي چې دنیا کې دی خلا کړي قیامت کې په ولو درسوريږي اوس نه ځان بچکا به ویلې د سینه چې یو سړی به میزمو قیامت کې راشي او علی رقبته بقره له خوار او په دې څټ باندې غوي ور ختلې او رمباړي وي او دا ماته وي چې یا رسول الله اغیسني نو زبو تعالته ويم چې لا املك لك شيئا قد بلغته زګور اوس مالک نیم دنیا کې مته ویلو سم به ته ساتلې وې او به د سینه چې یو سړی راشي او کپړې په ټیکړي او قیامت کې به دا قانون په دې څټ ورخيږي او له او دا سړی چغي وي په دې کې او ماته وي چې یا رسول الله اسما مدد وکلا الفین احدکم علی رقبته رقاع حدیث کې راغله او د څنګه چې یو سړی راشي علی رقبته صامت دا په دې څټ باندې صامت د زهبو په زوت او ګونګی ته وي چې خبرې نه کوي دا د سره او سپینو د پیسې دي
او چاوله پیسې ورکړي دي او فردي مالونه دي سودب کې خیانت کړي او قیامت کې باندې یو په دې څټ ورارته چې شابه د پیټیو چتاوا ادمه چغي کوي چې یا رسول الله یا رسول الله ازته ماته وسوازونه مکمته دنیا کې ویلي زمارونو کې چا په مالونو کې خیانت کړي الله نه دی ویریږي د قیامت پیټه دې ځان تسپک کی منګه دې کې وړو کې بچي چارا کې دی ولي باندې کېدا یا یو دړې سیز اوازه پورې وېسا نو تاسو به منګه پوکي ویني چې منګه څه چل کو او الله دې نه کې الله دې نه کې چې سړی په څټ باندې وو خور سور شوی او دا یو سړی سره مسلمان مالونه یو هغه کې خیانت کړي او هغه به په دې ولو باندې سوار شوی او دا لاسه کې چې دا غټ غټ ټریلې دي خلکو پټي کړي او دا ګاندلو ماشينانې پټ کړي او دا سایکلې پټي کړي او دا موټرې پټي کړي او دا مجاهدینو د خلکو د مالونه والی نو به پته نه لګي چې دا د څټ دی او کلار موټر وې سرک دی ځانونه مشر موي محمد رسول الله وي قیامت کې دنیا کې دا قصې ځان اخلاصي کوي نن خو کومنګه مدرسو سکولونو کې استادان یو امنګه سګورو چې یاره مشر شتاو کنه شته دی کاغی به سم کار کو کني موږ زموږ څو تفوس کوي زو خیر دی دیړی مار دیړی کوي چې مالک ولاړی د خپل څرمنو باسي او چې مالک نه نو زمکه خوځي خدای خوځي دون نه محمد رسول الله وي دغه دیړی به الله قیامت کې په څټ ور واچي او الله چې ورچي کپه دې من قسم وګو چې زما د الله په ذات قسمي چې الله په ورچي امخانیس به پینیو ځکه دا پیغمبر وینا ده پیغمبر وینا دروغ نه زمورو ډېر احتیاط دي معاملاتو کې وکړي تر دې پورې علما دا ذکر کوي چې پلار باید چې د بچو سم خیانت ونه کړي دا به قیامت کې په څټ ورسوري بشیر رضی الله وي و ازما دوه خزي وي یو عمرو د عبد الله بن رواحه خوري و بلوا ا دې وی ډېر بچو دی یو بچو د نعمان بخاری روایت ذکر کړي ټول راوړل دي وای دې خزي به ته اکثر دا بني چې دی و چالاکه یو سادهګي غوندي وته وی دی بچی له څورکا او اکثر نه کوی خزم د سګي چې خاون غریب ګناګار کې جهنم کې ورو ورځي خدای الله نه دې سړی ویریږي د فردونو په سر ځان جهنم ته نه ورځي دا لوی قاعده دې سر ډیر معاملات حل کیږي چې سړی وي چې دا خو پردی لور دا الله بنده دی او لیونی مې چې د په سر باندې ځان جهنم ته ورو ورځوما به ژوندۍ تیریږي ان شاء الله نو دا یو ته دا عمرو ته وی بنت رواحه چې دا لکه نور ډیر دی او دا ستاده یو دی دا او هم د څه ته نوې دا نور د چاري خدام زما دي کنه او ورکه د نعمان له څو ورکه خیر دی هغه ول سبول ورکو وخت لوی سرمایه دا مریانو وإذا نحلت ابن هذا غلام بخاری کی روایت ده دا یو مری می دل ورکه رب العالمین د څه نظام د تاسو ګوري دا پټ پټ کاته الله راخاره کوي د شپې د سړې مړې وکي خو الله ښکارا کوي والله مخرج ما كنتم تكتمون عامل نو یو سړی بنی اسرائیل کې وريرونو خزي مړکاو وی ور د شپې د بل په دروازه او گیټ کې وارتاو او موسی عليه السلام ته چړل چې کاکا عمران وجلې ده اوس پیسې نه راکې الله څخه چیرته مړ او چیرته دغه الله یې وړا کولور کې د خپل پاسيږي چې وی وچا وجلې ودی وريرونو د خزي وجلې ان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء دا پټه معاملې الله ښکارا کوي وته وای دا یو مری مې دل ورکا نو دا خزي وته وای چې د څه چلې چې لار شو د الله د نبی مخ کې گواہی وکړه سبا دا یو دیو تبنی او به بدل نه ور کوي دی نعمان د لاس نیولې ورې واست محمد رسول الله تعالی وتوین هلت ابن هذا غلام مخدي یو پټ یو مری ور کړل رسول الله ته گواشه الله نبی خو ډیر زیات انصاف والا شخصیت الله دنیا تعالی لګلو ولا چې دا ټول دنیا د صفاتونو کې د کمالات رسول الله توي اكل ولدك اعطيتا بمثل ما اعطيت النعمان النعمان لچې دا څور کړي ارب چې لې څور کړي دي نو ته غلې شوي ما نه دي ور کړي رسول الله عليه السلام یو روایت کې ده فرد عليه عطيته ته له مرید واپس کا او دیم روایت کې دا سخت ظلم کړي دي وانا لا اشهد ولا جور ما په ظلم باندې ته گوا کې ظلمونو دی باندې ما گوا کوا اته انصاف بین الاولاد وی او به وتویل فتقوا الله واعدلوا بین اولادکم دلته ویلګي د بچو په منځ کې انصاف کوي پلار دې مرشو باندې چې د مرګ نه رستا د زامن دي د لورګان دي چې الله رسول کوم حکم ویل چې فقط طریقه باندې هر چا خپل خپل حق ورکړي شي او علما لیکي د پلار او د مور په باره کې چې دا به سینه کې یو بچي چپ کی به بلم چپ کوي وسخلې به وسابل مخلې
د سینې چې یو ځل ته درد ونشي اکثر دا مین دی پلرونه یو له څغوټي ورکی او بل له څور کی دا د الله نه ویری ګردم یو قسم له غلول او خیانت ده علما وی حدیث د محمد رسول الله ده چې کته وصیت کینو پردي سړی له شي کوله مثلا وصیت وکړي د سړی باره کې چې پردي ده چې زما د مال درې مې صدل ورکړي بالکل صحیح دی وره کوله چې هغه ته ثلث وي لیکن کته دا وصیت کې چې زما د مال به تقسیم کړي او دا یو حصہ خاص زما دا یو ځل والی یا به دا بل والی نو دا الله نبی وای دا باندې کې الا وصیت لوارث ان الله اعطى كل ذي حق حقا الله دا هر چا حق خودلې ده دا وصیتونه مکو دا غلول او خیانت کې راځي دا یو ځړ په درديږي دا الله نبی رسول الله عليه السلام وای او چې سبا قیامت کې به سړی شرمېدلې مثلا زم او په قیامت کې شرمېږم نو زبر د لیونی بچي ما چې زر بچي او د خزي او د بل د پاره خپل اخرت ځان له برباد کم زمونږ دا خبره وړه مکړای دغه دې ځین کې سړی د سوچو کې زدا کار حرام کوم اخلاق کوم مثلا الله دې چې وساتي دروغ باندې دا پیسې دغه کوم دا پر دې مال دی او زبې اخوا دې خوا کوم خپل سرمایه به زیاته کمبل به وکم د لوی الله نه سړی ویریږي په حرام دینه دغه کوي سبب دا انسان قبر کې پروتي او بچي به خو په دغه قبر کې تقربا خيږي الله دې موږ قبول نه وساتي محمد رسول الله وای ما ته وای اغثني زما وسلک ته مدد خو وکړه کنه وای زبته يم چې لام لیکل کا شی دلته زما وسنشته قد بلغت په خوانه ته دنیا کې دا خبره رسولې ده خیانت ډېر لوی ګناه ده عمر بن الخطاب وای کله چې موږ د خیبر غزا وکړه موږ یو مرګ نظر نو یو دا نظر من کې وفات شو او دا هغه ورځ چې ډېر صحابه شهیدان شویو صحابه ویل فلان شهید یا رسول الله الله نبی پلانم شهید شو فلان شهید فلان شهید یو سړی دی کرایات کو چې فلان شهید دا پلانې خو شهید دی وای محمد رسول الله رافات سید او سخوسه شو او ما ته ویل چې ابن الخطاب یا خطاب بچیا یا عمر اذهب فنادي بالناس لرسل ټول خلق ته اعلان وکړي چې دا شهید نه دی غوړولې لا يدخل الجنه الا المؤمنون جنت به ایماندار زی او غنیمت او بیت المال او د مسلمانانو مالونه چې والده سره مؤمن نه دی دا جنت ته نشیتله عمر وی زلاړ مسلم کې روایت ده او ما خلق ته اعلان وکړ چې خیانتګر غدار سره به جنت ته نشي زید ابن خالد الجوهني وی رضی الله عنه وای زمونږ د جوهنه قبيله یو سړی دا سړی وفات شو محمد رسول الله علیه السلام چې دا وفات شو دا رنگ یې د سم متغیر شو صحابه وو ته جنازې لته نبی علیہ السلام صلی الله علیه صاحب ورته تاسو به جنازه وکړئ چې په نکو خلق مخونه ډیر متغیر شو چې دا ډېر نیک مؤمن سره دا ولی پیغمبر په جنازه نه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ویشه چې دا خلق ډیر خپه شو فکرمن شو نو محمد رسول الله وی ان صاحبکم قد غل فی سبیل الله د بیت المال په کې خیانت کړی دی او دا اگر که په معرکه د مجاهدینو کې شهید شو فرض جنازه نه کوم صحابه وی ففتشنا متاعه منګه دغه سامان ولټو چې څه شی پټ کړی دی وی فوجدنا حرزا من حرز اليهود والله ما يساوي درهمين وای منګه چې وکتل نو د يهودو څخه مشکڼې وي دا څه غمی غونتی او دا څه زونه او دا غستلو ته می خیاطه چوته وای دي ته موي وای چې ټول د راجمه کې د 2 روپو نه په دغلا کړیو یعنی 2 روپو مقدار د مسلمانانو حق اغلا کړی و محمد رسول الله علیه په دې غلبانه جنازه لکوم ضروري زموږ استاد اخلاقانی زموږ استاد د معاشري حالت بس هر سړی ځان خپل ګریوانونو کې سوچ وکړي د سه معاملاتي چې غزما او د الله مینس کې بل چاته پته نشته ستاسو د الله مینس کې به د بل او د الله مینس کې به هر سړی دې کې سوچ وکړي او زما د خبره مې راوي د ذهن کې کینه وي چې د بچو د خزو د ورونو د خپلوان لپاره خپل اخرت مخرافوي دا ګوره ما یساوي درهمین د 2 روپو چیز دې نه دی برابر خو محمد رسول الله تاسو په منځو کې ځپې مونږ کومه یو بل روایت د انس رضی الله عنه کې راځي چاوته ویل یا رسول الله ستایو مریو بعض روایتو کې کرکرانو می راغله ده قدستو شهد مولا کا فلان افلانه شهید کرکره شهید نبی علیہ السلام وی غله شهادت السوی کلا انی رایتو زماره وی پر رب العالمین قسمی
چې ما دا لیدلې ده او ما څه شی لیدلې ده محمد رسول الله رأيت عليه عباءة قد غلها يوم كذا وكذا امام احمد ترمذی مسلم دا روایت راوړل یو کمبل پټه کړي و د بیت المال نه او هغه ملذري چې الله تعالی تاو کړي دا ور یو تا چلے دا ور کې دغه لمبي وي حدیث ابو الملیح ده دا ثوبان رضی الله عنه روایت ده ثوبان وی محمد رسول الله علیه السلام وی مات وهو بريء من ثلاثه څوک چې مرشه او درې کارونه نه وکړي د سړی الله جنت ته بوزي نو دا مفهوم مخالف راوړي کدا درې وکړي د جهنم ته ځي ادرې کوم دی یو الکبر چې تکبر پکې کوم انسان کې نه یو مرشه سره د مؤمن ژوندۍ ده بل ول غلول خیانت د مسلمانانو مالونو کې نه کړي او بل ودین چې قرض پینې نو دخل جنت ته بځي او کدا درې پی ان که شهید تیار ته تبخل کیږي په فرده قرض او حق ته نه بخل کیږي د ابو الملیح یو روایت دی هغه د خپل پلار د نقل کوي رضی الله عنه وای ما د رسول الله علیه السلام نو ورېدلیو چې محمد رسول الله ویلو لا يقبل الله صلاه بغیر طهورنا الله سبحانه و تعالی چې څوک پاک نه بي او دسي یا جنبي او الله د من قبلې او طهارت کې دام دي چې مشرک هم الله من قبلې او نبی عليه السلام ولا صدقه من غلول د مسلم روایت ده کله د مالونو کې دخلاو د خیانت مالونه الله رب العالمین هغه من قبلې علماء وایي چې چا سره خیانت کړي او دا غنه په چل دوه پیسې غستې دي او سړی نشته او پیسې وسدي څپیو کی نو وای د دې علاج دا دی دا به څه کوي هغه سړی چې به خیراتی ور کوي د الله پر حسابانه او هغه سړی ته کله میلاو شبه به نوري پیسې مولا ور کوي او که انسان څخه خپل دی او چلی ولنه ورزي چې اوس په دې باندې څه وکما نو دا به یا وسیږي خو هغه کې ویلګي اسراف وای راځي دا به چې غریبانو لور کی خود ثواب نیت باب کې نه کوي کله ثواب نیت یې کې وکړه نو د غلا روپۍ دی او په غلا چې ثواب نیت وکړه علماء انسان په کافر کیږي اکثر د بینګونو سودونه خلک راوباسي وایي ثواب مو شي غریب لوي ورکم په دې خبره انسان کافر کیږي د ایمان نفيوزي ځکه سود هغه اتفاقی حرام شی دی غلول هغه اتفاقی حرام دی او ته په مردار کې د حرام نیت کې د هیڅ کله سړی د شي دغه کې دی عمرو بن شعيب رضی الله عنه ویلو داغه مشهور روایت عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي وای محمد رسول الله ویل یا ایها الناس یا خلق ارض الخياط والمخيط کما ستن چې ګاندل په کوي او دا کما کپڑا چې ګاندای او دا چا سینو دا ور کوي ولا فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة چا چې خیانت باندې د چانه څه شی غستی نو قیامت پر ورځ بدا په یو لوی شرمي او یو لوی رسوایی به د قیامت پر ورځ باندې دا روایت مسند احمد او امام نسائی راوړی دی نو د خیانتونو د دې شی نړیر سر ځان بچ کول پکار دي او دا هغه خبرې دي چې د باندې د انسان ایمان جوړيږي چې څوک وردا نه انسان کې ایمان نشي جوړېدل یحیی ابن سعید دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه اثر راوړی دی او دا اثر امام مالک الموطا کې ذکر کړی دی مرفوعاً دا روایت راغلی خو موقوفاً ډیر غوړه دی رسول الله علیه السلام وی کم قوم کې چې خیانتونه شروع شي الله د دې په زړونو کې رعب اچي بس اسبيريږي کم قوم کې چې زنا پیدا شي الله دې قوم کې مړی ډیري قتل قتال مرګونه دا کړی دیږي او کم قوم چې تاجرانو پیمانه او وزن کم کړی دی نو الله رب العالمین د دې رزقونه کمي او کم قوم چې هغه د الله د قانون نه ما سوا په نور قوانینو باندې فیصله کړي نو الله رب العالمین دشمن په غالب کوي او کم قوم چې هغه په نارواو باندې فیصله کړي او وعده ماتي کړي نو الله رب العالمین دا هغه کې دشمنی نه ډېرې دا موطا کې یو روایت ده ما ظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع الله عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق الا فشى فيهم الدم والقتل ولا خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو امام مالک موطا کې دا روایت راوړی دی امام ابن حجر لیکلی دی نووي دا غنه نقل نووي ته
نقل کړي دي چې اجماع په دې باندې ده چې په غټو ګناونو کې یو ګناه ده چې سړی غلول او خیانت وکړي او دا غلول او خیانت د دې ډېر اقسام دي یو غلول او خیانت دا نه چې د مجاهدینو په مالفه او غنیمت کې سړی دغه وکړي خیانت وکړي غلول چې کله مطلق ذکر شي نو دین علما وایي دا مراد ده د صالح ابن حمید د نظرۃ النعیم کې دا نقل کړی دي او دویم دا چې غلول کې په زکات کې لکه حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې دا راغلیو کله کم مال زکات ته ادا نه ک الله به لفظ ول درسور کې قیامت کې او رمباړي باندې وایي او د خپل لاندې کوي بده چې زکاتونه ادا قسم ختمه کوي ځان ته مشکلات ما جوړوي لانجه خلک سپکې لانجه ځان ته بدر نه وایي امام قرطبي وایي غلول کې دام ده چې هدايا العمال یو سړی په یو ډیپټي مقرر شو قاضي دی گورنر دی یو بل دی او دا خلکو له د سيزونه راوړي او دا وایي زما گیفټونه دي او زما تحفې دي دا بناخله دا خیانت دی او دلیل دا دی حدیث د ابو حمید الساعدي رضی الله عنه چې دا محدثین ذکر کوي چې نبی علیہ السلام یو سړی عامل مقرر کړو هغه چراغ نو ویل چې دای بیت المال راکړو دای مال راکړو د زما تحفې دي او گیفټونه دي رسول الله دې صحیانه سره وای صحیح کله چې مونږ وشو جمعه کې منبر ته وخته او به ویلې ما بالو اقوام یقولون كذا وكذا څقومونه دي منګه بیت المال زکات او مال پسې ولېګو هغه د څه وای چې دا اسما دی او دا بیت المال دی افلا قعد فی بیت ابيه او یا بازرات کې بیت امه دی دا بل پلارو د مور کور کې ناس پرې چې دی ولرالي ګلی وي علم دایمه مسله ذکر کوي ستاسو دوه قسمه دوستان دي یو هغه دوستان دي چې د مخ کې نو ستاسو تعلق دی یو بل خالصي گیفت او تحفه وړي د دې به اخلاق یو هغه خلک دي چې مخ کې نه پیژنې نه او ته قاضي او ته په دې کې سو باندې اخته شوی او بل خلک دا راوړي په یو ډیپټي باندې او نه لګړ راوړو سبا دې لګاړه راوستو او بل ورته بل چیز راوستو اکثر دي دکاندارانو عالم دا قسم کوي یاره دا چیز را دوله خدا که طالب زی او عزت تو کمال کا عزت بچي بس یو غاړه بل عالم بل وکم د دې خدای باندې عزت وکم ما صدوکه وکړه چې تر راسب کې شریک شي نو شریعت کې مسله ده چې دا بچي حرامي ده بسړې نه لي قرطبي لیکلي دي چې ومن الغلول هدايا العمال څوک دې ډیپټینو باندې لګېدلي او دا گیفټونه او تحفې علي نو دا دغه ده اگر کله یو نوم بدل کی بعض خلک رشوت لري ويره دي د چینو ملکی دي څوک له پامینو کی دي څوک له یو شي کی دي دغه سپیره ته ته ګډو وي بسم الله الله اکبر واذبو هذا الشاد دا ګډه لالوما اټول امنت بالله ان في والله تعالی شي خنزیر دراورته وي د نوم رضار چم ډیر خسته خواندر کې بسم الله الله اکبر والله کدا حلال کی کم مال چې هغه په حرام سره خوري کدا نظر د غیر الله ده کدا رشوتونه دي شای صاحب سے میاته مسائل کې وای مانین د سق او خنزیر دا رسیدل لکه سپیو خنزیر چې څنګه اگر کته ولډیر نوم کې دي گیفټونه او ته کار شی او ته ا دې خبره کې ډیر خیال وکړي ډیر مسلمانان نن دې بیماری کې اخته شوي دي والله دا د کینسر نه او دا د غټو بیماریو نه غټه بیماری ده در سړي دنیا هم ختمه او آخرت هم ختمه او علما دا ذکر کوي چې غلول کې دام دی چې حبس الكتب عن اصحابها امام زهري وایي سايو مرګره دي او تاسو وایي چې راکې دي کتاب کې دا مسله ګور موږ کې به وګورم خرافو مل نه اته چې نه در کوم ولی دا ماته چې علم دې کتله مې ورکه به زما د فرق څه شو منګي کې یو ګټو به چې هغه نه جام او ګلاس پکې نو به کې څه پاتې کیږي دا مو ډېر زیات خیانت دی امام زهري او سلویلی شاګردانو ته وصیت کو وای ایاکم وغلول الكتب ځان بچی د کتابونو د خلاف د خیانت نه فقیل له هو ما غلول الكتب چې زهري سم د کتابونو خلاص صدا هغه ته وای حبسها عن اصحابها قرطبی نقل کړی دي چې سړی چې کتاب بل مؤمن ته پیدا رسیږي او خرافایل نه او ته امانت دغه کوي نو دام یو قسم له خیانت ده باید د صدقانو یې قران دی اوسنه به پټ کو د جمعات نه قیامت کې مې په دې ولو سوري بنګ فخر کو چې قران وي نن ته به ولو باندې سوري په غلطه طریقه باندې دا توتی نه دم په دې پړکې کې پروتي کې ستل خل کړی دی پنجره کې خدای بل شان علي او سم باغ ولا څوک ته بادام چې څوک ته بل څه شي لیکن امانګت چې په دغه کې نیولې شوی دی پنجره کې نو خدای هغه لپاره جهنمي نو که قیامت کې راپاتې یو کتاب دی په ولې سوري او یو ملک आवाज کوي چې دا غل چې ظالم به جمعه نه قران نه پټول
نو په دنیا په شرمونو به شرمې دا به سبا سره جمعات پکې پټي وای په قیامت کې وای شکر د جمعات پکې وسره روان دي بای صدقه وای جمعه خو ټول شریک دي شریک په دې معنی چې ټول به خدمت کوي دا معنی ټول به اخلاق کوي ایاکم وغلول الكتب زهری وای د ابن اسحاق یو روایت ده عبد المنصور کې سیوطی ته نقل کړي دا ډېر عجیب خبره کړي دا وای غلول کې دام ده چې یو سړی ته یو څوک دی یو مسلې ته پوښتنه کی او دا د چا د وجه نه هغه مسله پټه کی او دا مسله دغه نه کی دا غي حق سړی چاته ونه وي وای دام غلول دی په ما انزل الله کې چې هغه د ابن اسحاق قول نقل کړي دی دا بلغ ما انزل دا ما كان لنبي ان يغل کې دغه کې لیکي چې دام غلول دی چې وحي پټه کی الله دې موږ دینه موساتی او غلول دام دي علماء مو چې الاختلاس من اموال العامه المسلمين دا مسلمانانو مالونه دي منبر چرمینی وزیری گورنری یو مشری ست مسلمانانو مالونه صحیح او تا غفر دا ډېر غټه ګناه ده او غلول دام دي علماء مو اغتصاب اراضي المسلمين چې مسلمانانو زمکه غصب کې مسلمان زمکه ته په پټه ځام په سبس پټواری ته وي په پټه د سیولي کې اخوا دا مې یو قسم له غلول دی محمد رسول الله چې یو لښ زمکه د مسلمان قطع کړه وې غستته الله سبحانه و تعالی به ته د وو زمکه پورې غاړه کې قیامت کې ورواچي او نبی عليه السلام ویلو لعن الله من غير منار الارض هغه سړي باندې د الله لعنت او قهري چې هغه د زمکه بریدونه او چلای دا کله او نه حدیثه پور راغله سړی ته لاړ د ګټه روان سو دی بل ځای کې نه لکړه واشرب ذلك في قلوب كثير من عباد الله دا الله دا ډېر بندگان دي او د مرزونو کې وسخته شوی دي او خاص کراغه خلک چې د زمکو معاملو کې اخته دي ګندونو کې اخته شوی دي الله دې زمونږ استاد چې عفت نصیب کړي دا غلوب د یو مهلک مرض دی علما د دې ګڼ ضررونه ذکر کوي صالح ابن حمید یو لس ضررونه د نظرۃ النعیم کې را جمع کړي دي یو دا چې دا د هغه ګناهونو نه دي چې الله یې آخرت کې معاف کوي نه او دویم دا د دې عذاب د خیانت دا دی چې الفضیحه په دنیا او آخرت الله دنیا او آخرت کې شرمای تاسو ګورئ دا چې مسلمانانو مالونه خورلي او تاسو کې چې راغلي پلاني صدونه مال شو کله وړو کې نو تاسو غل دې مړ ورکه کوي فریدا ادب آخرت کې به لا چې الله یو شرمای څنګه وي او بل دا چې چا دا خیانت کړي نو عارن علی صاحبه یوم القیامه قیامت کې به شرمېدل رواني او ارمان بکي او بل ضرر دا نه چې د غلول او د خیانت خیرات هم الله نه قبلای او بل دا نه چې یبعد صاحبه من الجنه د جنت د خائن لري کوي او بل دا نه چې علامه من علامات النفاق د منافقت یو علامه ده او بل دا نه چې یورث الکراهیه الله غصه او قهر سړي باندې را مسلط کوي او په دې په سبب باندې یضيع الحقوق د الله حقونه ضایع کیږي او بل نقصان دا دی چې کوم سړی چې هغه د مسلمانانو مالونه پټ کی نو دا د مسلمانانو ډېر مصلحتونه ختم کی دا ډېر ضروري مسلمانانو ته او بل پکې دا چې د دې ظالم د لاسه مسکینان او غریبانان د قصې فقیران پاتې شي دا کوم مال چې هغه دا وایي مسلمان غریب ته څه پاتې شي او لوی خبره کې دا چې الله حکیم نه او د غلول نه خلق منی کړی دي او کوم سړی چې هغه اغلاګان او غلولونه کوي دا سړی د الله حکمونه ټوټه ټوټه کوي او د الله حکمونو پورې دا لوبي کوي او د محمد رسول الله د الله دشمنی ته ورمخکې کېدل دي زمونږ د خبرو کې بدونه سوچ وکړو منګو تاسو د دنیا کې دند سیاقل شوی غونتیو چا پورې د چا حق متعلق چا پورې د بل چای بس مسلمانی دا چې دا خبره ذهن کې کول غواړي چې زمانه به روح وزي دغه وخت کې الله تڅوي قبر نه ورزم دا قبر به را جوختيږي دغه وخت کې الله تڅوي ما به به قبر نه بربند را پاتېږي مو دا د قیامت شرم به دغه وخت کې به الله تڅوي ما او به مثلا د میزان لګیدل او زما د عمل به تلل کیږي به به الله تڅوي ما او به الله مخله ورزم الله به تاسو کې لمه فعلت او کیف فعلت دا کار دی ولي وکړه په څه دلیل دی وکړه به څه ما او به محمد رسول الله مخله ورزم چې هغه ته به څه ما او دا غیر ورسته به حوض کوثر دی او ډېری معاملې زمونو او د غلول لوی د خیانت دغه ده چې غال خیانتګر دوکمار چې مسلمانانو مالونه خوري الله جنت ته نه داخلي د څو لوی د zarar خبره ده او چا چې چا مالونه خړلې دي
صحابه ته ویل تاسو کې مسكين څوک دی او دسه تاوانی سره څوک دی بچا چې پیسې وسنه یو چا ویلو قرضدار یو من کې هغه سره 2200 تاوانی دی چې پیسې وسنه یو غریبي محمد رسول الله وې دانه دی تاوانی هغه سره دی چې قیامت کې راشي ډېر اعمال کړي د چا مال خړلې هغه ته عمل والی چا سي ظلم کړي هغه ته والی چا ته کنځلي کړي هغه ته واخلي او دا د صفات جیت شي وسنه الله دې موږ د دوکونه وساتي الله دې موږ صحیح مجاهدین جوړ کی او به الله په غنیمتونو په حاصلولو نه رستا توفیق د ادا الخمس راکي او الله دې د ټولو خلاګان نو وساتي او چې د چا سره معاملې کدای د کاروباري دای د مزاربتي دای د تجارتي دای د زمکوي دای د پټي د الله نه دې هر سړی ویریږي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چا خپل امانتونه وسپارئ مرګ دغه روان دی والموت بمرصد مورچه کې ناس دی ټوپک لکه کارتوس ور کړی دی پته نه لګي څنګه ما خام پور پاتې کیو کنه پاتې کیو یا ایه الانسان ما غرک بربک الکریم الله سبحانه و تعالی ته وای انسان د څه شي دوکا کړی ته دسه اگر الله حکمونه دې پر خدا الله دې موږ غلول او دې ټولو نو ساتي دا اکثر د ایمان دا شعبې د جهاد د شعبو سلګي مجاهد ته دا مشکل ډیر راځي څوک چې دیندار کیږي شیطان به سم محنتونه ډیر کوي دا وکا دا د ایمان شعبې ان شاء الله د سبا ډیر زیات ایمان برابرېږي دله خپلم حاضرې کو نور مرګري بمرا غواړو د سمرګره به د خیر څخه چې هغه انده کې ځان صدر سلوت مرګري راوړي ټول ودا دعوت کوو الله دې موږ ته صحیح عمل کوونکي جوړ کړي الله دې صالحین مؤمنین صادقین وګرځي الله دې خیانتګر کذابین درو جنت ګرځي اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین جزاكم الله خيرا يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن